دغه دیني عالمان دلته له حکومت څخه د ملاتړ په موخه راټول شوي. دوی وایي چې د شتن اخوالو څخه د خلاصون لپاره پکار ده چې عالمان له حکومت څخه ملاتړ وکړي. دغه عالمانو په افغانستان کې د پاکستاني عالمانو د جهاد فتواو ته په اشاره وویل چې په افغانستان کې جهاد مشروعیت نه لري. دوی وویل چې پاکستاني عالمان د په اسلام کې تحریف نه کوي. د پاکستان علماو بیا د افغانستان په خلاف د ISI د ادارې په غوښتنه د هغوی په لارښوونه باندې بیا فتوی اعلان کړي چې په افغانستان کې جهاد دا فرض ده او افغانستان کې جهاد دا حق جهاد ده. نو دا علما نن د دغه غونډې یو هدف دا و چې هغوی علماو باندې غږ وکړي چې نور د الله نه وویریږي، د الله په کتاب کې تحریف نه کوي، په نبوي احادیثو کې تحریف نه کوي. زمونږ قرآن، زمونږ عقیده، زمونږ پیغمبر، زمونږ خدای ټول یو ده، هماغه یو دین ده. په دوی غږ کوو چې دا خپله خبره بیرته واخلي. په افغانستان کې جهاد مشروعیت نه لري. په افغانستان کې الحمدلله ټول مسلمانان دي او د افغانستان پولیس، اردو، د امنیت ځواکونه ټول زمونږ ولسونه الحمدلله مسلمانان دي، په اسلامي عقیده باندې منبث دي. د دغو عالمانو په وینا چې وسلوال مخالفینو له حکومت سره د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی او اوس غواړي چې په ښارونو کې چریکي بریدونه وکړي تر څو ویره خپره کړي. د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس عبدالظاهر حقانی ویل چې حکومت د ولس مرستې ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې له حکومت سره د ولس د ملاتړ له امله د ننګرهار ځینې ناامنې سیمې اوس د امن څخه برخمنې دي. که غواړئ چې دا ناخوالې ختم شي، یوازې لاره د حل همدا ده چې موږ خپل د نظام تایید، خپل د حکومت سره د خپل د امنیتي ځواکونو ملاتړ. خو موږ په دې ټولو ولسونو غږ کوو چې دا ډله چې جګړه په افغانستان کې روانه کړې ده، دا جګړه ناروا جګړه ده. د عالمان په داسې حال کې له حکومت څخه خپل ملاتړ اعلانوي چې په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې د ناامنیو پیښې زیاتې شوي دي.